نو دومې برخې ته راځو. دومه برخه د تفصیلاتو برخه ده. تفصیلاتو برخه کې دلته مختلف اپشنونه دي چې موږ تاسو باید ډک کړو. لومړی برخه د زده کړو او مهارتونو برخه ده. په دې برخه باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته مختلف اپشنونه مخته راځي. دغه شهید شوی ده د هغه تعلیمي سویه په دینی برخه کې څومره زده کړې درلودلې، په عصري برخه کې څومره زده کړې درلودلې. داسې شهید زرکوي متعلم نو زه راځم د لیسې برخه انتخابوم. د زیږیدلو نیټه نو تاسو کولای شئ دلته د زیږیدلو نیټه انتخاب کړئ. یو یادونه باید تاسو ته وکم دا چې موږ تاسو 3 ډوله سنې لرو، هجري شمسي ده، هجري قمري ده او میلادي سنې ده. هر هغه سنه چې تاسو ته یاد وي تاسو کولای شئ د خپل خوښي وړ کال سنه انتخاب کړئ او معلومات داخل کړئ. که په هجري باندې تاسو ته د پیدایښت کال معلوم وي هجري انتخابوي، هجري شمسي انتخابوي. په قمري باندې درته معلوم وي هجري قمري انتخاب کړئ. او که د پیدایښت کال تاسو ته په میلادي باندې معلوم وي میلادي انتخاب کړئ. دا چې د شهید زرکوي د پیدایښت کال ماته په هجري شمسي باندې یاد ده نو زه راځم هجري شمسي انتخابوم. کله چې مې هجري شمسي انتخاب کړ لاندې راځم د کال برخه ته. په دې کې زه د پیدایښت کال دا چې شهید زرکوي په 1422 هجري شمسي کال کې پیدا شوی راځم په د لیست کې 1422 هجري شمسي کال انتخابوم. کله چې مې کال انتخاب کړ بیا راځم میاشت انتخابوم. د میاشتو په برخه کې د عقرب میاشت انتخابوم. او ورځ نو راځم شلم تاریخ انتخابوم. دغه د تاریخ برخه مې هم تکمیل کړه نو بیا تایید کړئ. کله چې مو تایید کړه نو الخطه راځي. دلته بل برخه قدرمنو کو تاسو ګورئ چې هغه د وړتیا او مهارتونو برخه ده. نو دلته موار لمخکې ځینې برخې ځای پر ځای شوي دي. که چېرته نور مهارتونه دغه شهید درلودل تاسو کولای شئ هغه مهارتونه په دې برخه کې ولیکئ. زه راځم هغه مهارتونه چې یاد شهید درلودل که چېرته په دې لیست کې سوار لمخکې ځای پر ځای شوي دي وي خو صحیح ده هماغه انتخابوم، که نه په دې خانه خالي برخه کې خپله لیکم. نښه ویشتل یاد شهید زرکوي په دې برخه کې نوم درلودو راځم د نښه ویشتلو برخه انتخابوم. دا چې شهید زرکوي په مخابره کې یا د تخنیک په برخه کې د ټکنالوژي په برخه کې وړتیا درلودله نو دا برخه مې انتخابوم. د ماین په برخه کې وړتیا درلودله، د ثقيله درنو وسلو په برخه کې کافي مهارت درلود، په تخنیکی چارو کې ډېر مهارت درلودل. نو هغه مهارتونه چې په یاد شهید کې موجود وو ما دلته انتخاب کو. تاسو کولای شئ د خپل خوښې د خپل شهید هغه مهارتونه چې درلودل په دې برخه کې انتخاب کړئ. راځو بل برخه کورنۍ. د کورنۍ نه هدف دا ده چې د کورنۍ معلومات، مدني حالات، یا شهید کله شهید کېدو د متأهل واکو مجرد داسې شهید زرکوي مجرد او شهید شوی ده نو د مجرد افشن انتخابوم. د کورنۍ د ټلیفون شمیرې دغه برخه قدرمنو لیدونکو اختیاري ده. تاسو کولای شئ په اختیاري ډول د شمیره ورکوي او که نه ورکوي د دې په خاطر باندې چې دا معلومات لا غني وي لا زیات وي نو تاسو ښه خبره ده چې شمیره ورکوي. زه دلته شمیره داخلوم. کله چې مې شمیره انتخاب کړه نو دغه هغه وروستۍ برخه نو زه بلې برخې ته ورځو. نو په دې اپشن باندې کلیک وکړو تر څو موږ بله برخې ته ولاړ شو.